په جمهوري نظام کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر سلاکار ډاکټر حمدالله محب او جنرال دوستم وایي په هیواد کې دغه وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي چې پیسو او مر قوماندان یې پردی وي خو خپل امکانات ولري بیا جلا مسله ده وطن ته ورګرځو طالبان له افغانستان نه شړو او بیرته یې غرونو ته لیږو په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ ښاغلی محب د هیواد له یو خبریال ولی الله ملکزي سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې له ولسمشر محمد اشرف غني د محب او امرالله صالح پرته نورو ټولو پخوانیو مطرح سیاسیونو خپلو شخصي ګټو لپاره طالبانو سره تارونه غځولي وو او اړیکې ورسره ټینګولې ډاکټر محب د جمهوري نظام له سقوط مخکې د سولې په اړه مسکو او نورو غونډو ته په اشارې ویلي هماغو ورځو کې د کرزي صاحب کور ته د روسیې د سفارت د یوې څانګې بڼه خپره کړې وه خلک به یې هڅول چې پاسپورټونه وروړي ویزې ورته واخلي او ماسکو ته یې ولیږي بیا هلته ولیدل شول چې طالبانو دوستم ته په روغبړ کې لاس هم ورنه کړ او هغه څه وشول چې زموږ دریځ یې صحیح ثابت کړ موږ نه غوښتل د یو حکومت په توګه هغه غونډه کې له کمزوري دریځه برخه واخلو د ملي امنیت دغه پخوانی سلاکار متحد عربي اماراتو ته د ولسمشر د وتګ په اړه ویلي چې نور هیڅ بل هیواد حاضر نه و ښاغلي غني ته پناه ورکړي د محیط په وینا ناروې او سویټزرلینډ چې بې پرې هیوادونه ګڼل کېږي هغوی هم حاضر نه شول چې ولسمشر ته ځای ورکړي نو ځکه اماراتو ته ولاړ او هغوی پناه ورکړه د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر تر بیا ښې چارې د الله په امان